أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. پدې آیت کریمه کې انشاءاللہ العزیز دا عذاب قبر مسئلہ تفصیلی بیانو. خطولنا اول کم خلق چه دیتا غوگ دی اغوی دا درخواست ہے چه ترچو پوری پورا بیان دی قبر عذاب قبر او بیا قبر عرفی و قبر شرعی چه دا پا یو چو گنٹو باندې مشتمل ده چې دا ټولی ترڅو پورې اورېدلی نه وي نو مخکې نه دې رایزني نه کوي، جلدبازي دې نه کوي. د عذاب قبر په مسله کې ډېر افراط و تفریط موجوده دور کې شروع ده. څوک یو نه وایي چې دا د عذاب قبر منکر دی، څوک بلې ډلې نه وایي چې دا د عذاب قبر منکر دی، څوک یوې ډلې نه وایي چې دا د اهل سنت والجماعت د خارج دي ځکه چې دا په قبر عذاب نه مني. د قبر عذاب یو مطلق عذاب قبر ده، یو د عذاب قبر کیفیت ده. مطلق عذاب قبر ځان له یوه خبره ده، تمام امت تقریبا د مطلق عذاب قبر قائل دي. هیڅوک هم داسې نشته چې هغه د عذاب قبر نه منکر وي سوا د یو څو ګروپونو نه، لکه خوارج او معتزله او بعض مرجیه. دا کتاب نفحات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح اول جلد، دا د شیخ الحدیث استاد محترم مولانا سلیم اللہ خان محتمم جامعہ فاروقیہ کراچی اور صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور شاگرد د مولانا حسین احمد مدنی دیوبندی. نو دا دیوبندی عالم د عذاب قبر په باره کې د فرقو شمار چې کوي نو شروع کی ورته لیکي عذاب قبر کے بارے میں فرق اسلامیہ کا اختلاف، یعنی د عذاب قبر په باره کې د هغو فرقو اختلاف چې څوک مسلمان دی. بیا یې ویلی دي چې پہلا قول یہ ہے، دا جلد 1 صفحہ نمبر 635 ہے کتاب الایمان کے باب و اثبات عذاب القبر کے. دے وہی قبر میں راحت و عذاب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جن میں مشہور درج ذیل ہیں. برے اور تغٹ لکھی لی فرق اسلامیہ کا اختلاف. لاندی لکھی پہلا قول یہ ہے کہ قبر میں راحت، تکلیف، سوال وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میت میں حیات ہی نہیں رہتی، تو یہ امور جو حیات پر متفرع ہیں کیسے متحقق ہو سکتے ہیں. لیکی چې اول قول دا دی چې څه خلک وایي چې د عذاب قبر د سره شته دی، نه سوال و جواب شته، ځکه چې سړی مړ دی روح پکې نشته، نو بیروح سیز د څنګه سوال و جواب کیدی شي. بیا لیکي یہ مسلک خوارج، بعض معتزلہ
और बाज मुर्जिया का है, जिनमें जरार बिन आमर और बिशर मुरैसी भी शामिल हैं। बहरहाल मकसद में दा न दे, मकसद में दा दे चे हजरत शेखुल हदीस से वही चे दा डला चे मुतजिला और खवारिज दी सुचा अज़ाब कब्र न मानी, खो बिया हम द प इस्लामी डलो की अचवली दी काफिर ये वर्ता मुतजिला होता खवारिज होता उम्मत काफिर नदी वेली गुमराह बे वर्ता वेली। खो په موجوده دا خو تیری شوي ډلې دي، نن سبا چې کمې ډلې دي په دې 500 د 400 600 کاله چې دي دې کې نه خوارج شته، نه معتزله شته، نه هغه څوک پیژني، او نه داسې ډله شته چې هغه مطلقا د عذاب قبر نه منکر وي. که څوک مطلقا عذاب قبر نه منکر شي نو هغه ته جمهور امت ګمراه وایي، کیدای شي بعضې خلکو ته کافر هم وایي، خو نن سبا وخت کې داسې سړی نشته چې مطلق عذاب قبر نه منکر او که څوک وي نو موږ ورته ګمراه وایو. نو یو دی د عذاب قبر مطلق عذاب قبر، یو دی د عذاب قبر کیفیت، چېرې عذاب قبر او راحت د قبر شته، خو کم ځای کې دی دا قبر دا دی او که نه بل دی، دا کم د قبر دی او که نه بل ځای قبر دی، برزخ څه شی دی، قبر څه شی دی، قبر شرعي څه شی دی، قبر عرفي څه شی دی، او دا عذاب څنګه دی، روح ته دی او که بدن ته دی او دواړو ته دی، آیا دا جسد عنصري ته دی که جسد مثالي ته دی، دې ته ویلی کېږي کیفیت. هغه جدا خبره ده، هغه به انشاءالله رستو درس کې دا خبره کوو. اول مطلق عذاب قبر خبره کوو چې مطلق عذاب قبر قرآن او سنت نه ثابت دی، هیڅوک د دې نه منکر نشته چې صرف دومره مني چې عذاب قبر شته، که کیفیت هر څنګه ګڼي نو هغه هم کافر نه ده. کیفیت کې گنجائش ده، که څوک وایي چې دې قبر کې ده، که څوک وایي چې نه قبر برزخ ته ویلی شي، که څوک وایي چې روح ته ده، که څوک وایي چې نه دې بدن له ده، که څوک وایي چې نه بدن مثالي ده، خو چې مني یې کیفیت کې چې هر څومره اختلاف وي نه ته ورته ګمراه ویلی شي، نه ته ورته منکر عذاب قبر ویلی شي. او که بیمار وي بدن کې دی بیماری وي او د شرک بیماری در کې وي نو بیا به چاله کله څه وایي، کله به وایي چې دا اهل سنت نه وتلی دی، کله به وایي چې دا دیوبند نه وتلی دی، دا د بیمارانو خلکو خبرې دي. نو اول مطلق عذاب قبر باندې خبره کوو، کیفیت بیا رستو خبره ده، انشاءالله دویم درس کې به کیفیت خبره کوو. نو مطلق عذاب قبر بلا بیان کیفیت. اول شی چې مطلق عذاب قبر دا د قرآن نه ثابت ته، تمام اهل سنت والجماعت د دې قائل دي. ولی قائل دي؟ دلائل. سورت توبہ آیت نمبر 101 قرآن وی سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. الله فرمائی چې ډېر زر به موږ دوی له عذاب ورکو، دوه ځله بیا به واپس کو لوی عذاب طرف ته. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 435 کی ددی آیت لاندې لیکي وقال الحسن البصری عذاب فی الدنیا و عذاب فی القبر. دا دوزل عذاب چې دی آیت کې ذکر دی. امام حسنی بصری رحمه الله فرمای چې یو ځل عذاب دی دنیا کې مختلفو طریقو سره، او بیا عذاب دی په قبر کې. او بیا صفحہ نمبر 436 کې لیکي قال سعید بن المسیب عن قتادة سنعذبهم مرتين عذاب الدنیا و عذاب القبر. سعید ابن مسیب د قتاده نه نقل کوي چې سنعذبهم مرتين د دنیا او د قبر عذاب مراد دی. قوم د نوح په باره کې سورت نوح آیت نمبر 25 کې الله فرمایي مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. دا د نوح علیہ السلام قوم د خپلو ګناهونو په سبب غرق کړی شو او بیا ور ته ورسولی شو. فادخلوا نارا. امام علوسی الحنفی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 79 کی فرمائی ہے نار البرزخ والمراد عذاب القبر. وہی چې دیزے کہ فادخلوا نارا مراد عذاب د برزخ دے چاگینا عذاب قبر مراد دے. تفسیر مظہری کی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ دویم جلد 77 صفحہ کی لگی
فهذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر لأن الفاء للتعقيب. وی چې دا آیت دلیل دی په اثبات د عذاب قبر باندې، ځکه چې فا تعقیب مع الوصل د پاره راځي. نو مما خطیاتهم اغرقوا، د ګناهونو په وجه دا خلک ډوب شو په اور کې. فادخلوا نارا، نو څنګه چې ډوب شو اور ته داخل شو، نو چې ډوب شو یا خو آخرت نه شروع، جهنم خلا ډېر رستو د خبره ده، قیامت نه رستو دا فورا چې داخل شو اور ته معلومیږي چې دا عذاب قبر ده. او عذاب قبر نه مراد عذاب بر اوس که څوک وي چې هغه خو دې کندې ته قبر له نه وتلي دې کندې له څنګه ورته داخل شو، معلومیږي داسې چې دا عذاب قبر دې کندې پورې خاصه که دې کندې ته څوک لاړ شي او که لاړ نه شي عذاب قبر نه خلاصي. قوم فرعون په باره کې الله سوره مومن 45 آیت کې وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون چې کوم قوم په هغو باندې ډېر بد عذاب راغی. اچھی شی دی اور دی چې داغه اور په مخ کې دوی سهار او بېګا راوړلی شي، پیش کولی به شي په اور باندې، او کله چې قیامت شي بیا به حکم شي وشي ورته چې فرعونیان سخت عذاب له داخل کې. معلومیږي داسې چې سهار او بېګا دوی په اور باندې پیش کیږي، او چې کله ورځ د قیامت شي بیا به امر ورته وکړی شي چې اوس یې سخت عذاب له داخل کې، یعنی د قیامت نه مخکې هم دوی په اور پیش کیږي. معلومیږي دا عذاب قبر دی. او د فرعون قوم هم دې کندې له نه وتلی، هغه هم په اوبو کې ډوب شوی و. نو معلومیږي چې عذاب قبر دې کندې سره خاص نه دی، هر ځای کې سړی د عذاب قبر نه خلاصیږي. او څوک چې د یوې کندې سره خاص ګڼي هغه باندې دا شبهه کېدی شي چې هلکه دا خو ته د عذاب قبر منکر یې، هندوان دې ځای له نه ځي، سیکان دې ځای له نه ځي، د فرعون قوم دې ځای له نه دی تلی، د نوح علیه السلام قوم دې ځای له نه دی تلی، هغوی له خو چا د سره قبرونه نه دي کنستلي. امام جساس الحنفی جلد 3 صفحہ نمبر 473 کی لکھی دل علی ان المراد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل القيامت. وی دا آیت په دې خبره دلیل ده چې دا اور باندې چې دوی پیش کیږي دا د قیامت نه مخکې خبره ده، یعنی عذاب قبر. هذه الآیه تدل على عذاب القبر. وی دا آیت دلیل ده، دلالت کوي په عذاب قبر باندې. تفسیری کبیر امام رازی وم جلد صفحہ نمبر 330، تفسیر ابن کثیر څلورم جلد صفحہ نمبر 81، قرطبی 15 جلد صفحہ نمبر 318 دا ټول لیکي چې دې آیت نه معلومیږي چې عذاب قبر شته. خو عذاب قبر څنګه دی، کم ځای کې دی، دا بل درس کې انشاءالله تفصیل را روان دی. د مشرکانو ظالمانو په باره کې الله فرمایي الذين تتوفاهم الملائکة ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. سورہ نحل آیت نمبر 28-29. هغه خلک چې په خپل ځانونو باندې ظلم کوي، فرشتي چې کله د هغوی روح اخلي نو دې وخت کې به دوی نه د سړي زامن جوړ شي، ښکته به شي، را ټیټ به شي، سیده به شي لارې ته، بیا به وایي چې موږ بد نه کول، موږ چرم ګناه نه ده کړې. الله ورته وایي د فرشتو په زبان ولې نه، الله تعالی ښه پوهېږي تاسو چې کم څه کول هغې نه الله ښه خبره دی. بس اوس تاسو د همیشګۍ په طور باندې جهنم دروازو ته داخل شئ. بیا الله فرمایي څه بده ټکانه ده د دغو غرور کوونکو دپاره. مفسر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 40 کې د دې آیت لاندې لیکي وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بارواحهم. وی چې دا خلق دا مشرکان او ظالمان دوی به جهنم ته داخليږي من یوم مماتهم، کمی ورځ نه چې دې مړ شي، کمی ورځ چې دې مړ شي، لا خو قیامت وروسته دی کنه، خو چې دې مړ شي ورته داخليږي بارواحهم روحونو سره وي، د دوی روح جسم د دوی روح جهنم ته داخليږي. چرته ابن کثیر نه ونه وایي چې دا عذاب قبر منکر دی، تعلق د روح منکر دی. دا ظالمان، دا علماء سو، دا پارټي پرست بولیان، دا د قبر عذاب ته دومره هوا ورکوي
تعلق روح سره او روح پکې دی او دا ژوند دی. دا خبره دا مولیان صرف د دې لپاره کوي چې دا مسلمانان په ګروپونو کې تقسیم کی، یو بل ته کافر وای او یو بل نه دشمنان شي او د یو بل نه بیزار شي. حالانکه په دې کې گنجائش ده. څوک چې د کومه عقیدې قائل دی هغه نه ګناهګار دی نه کافر دی نه د اهل سنت نه خارج دی. ورسته به ان شاء الله تاسو حوالو سره وګورئ. نو هغه وی وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بارواحهم. ابن کثیر وی څلورم جلد 40 صفحه کې چې دا ظالمان مشرکان با په کوم ورځ چې مړ شي په همدغه ورځ به د دوی روحونه داخل شي جهنم ته. روحونه دا نه دی ویلي چې بدنونه. وینالو اجسادهم فی قبورها من حرها. وی چې کله چې دا روح جهنم کې داخل شي نو د دوی جسمونو ته په قبرونو کې تودواله و سمومها هغه تکلیف به دوی تر رسیږي. دا نه چې جسم کې دنه روح دی هغه ته سزا ملوي، نه روح یې الته ده هغه سزا ملويږي. دلته قبر کې ور سره بدن متاثر کیږي. نو قبر نه کم قبر مراد ده. دینه ومرستو خبره کو قبر عرفی اور قبر شرعی دا رستو خبری. فاذا كان يوم القيامه سلكت ارواحهم في اجسادهم وخلدت في نار جهنم. کلا چې ورځ د قیامت شي هغه نه پس به بیا د روحونه د جسم سره ملاو شي جهنم له واچول شي. څه مطلب؟ ابن کثیر دا وایي چې تر ورځ د قیامت پورې دا روح چې د دادی بدن له واپس نه راځي. نو بیا خو ابن کثیر نه وایي چې د عذاب قبر منکر دی. جی د روح د تعلق د روح د ننوتو قائل نه دی. الا لله و انا الیه راجعون. څنګه خلق پیدا شول او څنګه خری په دې امت باندې وکړي. هغه عوام چې چندې دوی لور کوي، پیسې دوی لور کوي، زکاتونه دوی لور کوي، تحفې دوی لروړي، هغه عوام بی دینه کوي او په خپل مابین کې یو بل سره جنگي. نو ابن کثیر رحمه الله وایي چې مخکې خو به روح جهنم ته واچولی شي عذاب قبر کې. نو روح د وجې نه قبر کې چې کم بدن یې دی قبر نه هغه قبر یا دغه قبر دا خبره رستو را روانه ده. دله به سزا رسی تکلیف ورته رسی. خو وایي چې دا روح به جسم کې نه نوځي، نه دا به په ورځ د قیامت باندې بیا بدن کې نه نوځي. پنځم دلیل ارواح د مؤمنینو په باره کې بشارت ده بنا بر احد القولین. سوره نحل آیت نمبر 32 کې الله فرمایي الذين تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. د چا چې روحونه فرشته اخلي په داسې حال کې د چا چې روحونه فرشته اخلي داسې حال کې چې هغه پاک او صافي د شرک نه. نو فرشته به ورته دا پاک روحونو ته نیکانو خلقو ته ورته وایي با سلام علیکم تاسو د پاره د سلامتی وي. ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. ننوځئ جنت ته د خپلو اعمالو په بدلې باندې. دې ځای کې خدا جنت او جهنم نه دی شروع. هغه به د قیامت ورځې نه رستو خبري دا اوس چې د جنت زیری ورکوي دا د قبر والا راحت ده. قبر کې چې کوم عذاب او راحت ملاویږي نو گویا کې د روح جنت ته ولېږلو ځکه دا ورته وایي دې ته برزخي جنت وایي. د مؤمن په باره کې بل یو روایت ده سوره فجر 28 نمبر صفحه نه 28 نمبر آیت سوره فجر د پاک روح په باره کې الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه اے مطمئن روحا ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خپل رب طرف ته لاړ شه په داسې حال کې چې هغه هم تا نه راضي دی او ته هم خوشحال، ته هم د هغه نه راضي هغه هم خوشحال. فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی. پس زما خاصو بندگانو کې داخل شه او جنت ته لاړ شه. دا هم د جنت د قبر والا چې کم راحت ته دا هغې باندې دلیل دی. معلومیږي داسې چې د قیامت نه مخکې هم راحت او عذاب شته. مشرکینو د پاره یو بل روایت ده سوره طور آیت نمبر 47 کې الله فرمایي وان للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اکثرهم لا يعلمون. بشکا ظالمانو د پاره د دین علاوه نور عذاب هم ده لیکن هغه خلکو د پاره چې هغه اکثر به علم دي. برا رضی الله تعالی عنہ فرمایي هو عذاب القبر. دې ځکه چې د عذابا دون ذالک ذکر کړي
وہی دین مراد عذاب قبر دے. مدارک التنزیل جلد 4 صفحہ نمبر 147، خزن شریف جلد 6 صفحہ نمبر 254، اگی کی وہی وہو القتل ببدر والقحط 7 سنین وعذاب القبر. وی دا عذاب چی دے دا قیامت نمخ کی دا چی شے دے؟ بدر کی چی دوی لکم عذاب ملاو شو، قتل شویشو کڑیشو. قحط سالی اور باندے راغلا وکالا، وعذاب قبر باور باندے رزید قیامت نمخ کا دا عذاب تے مراد. جواہر القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 1187 کی شیخ القرآن اندغلی کی دی. ایمان والاو پبارک سورت ابراہیم 27 نمبر کے رضی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرت ویذل اللہ الظالمین. اللہ جل جلالہ با ایمان والا پخے خبری سر بے مضبوط ساتی، پخے خبری سر بے اللہ مضبوط ساتی، دا دنیا پا زندگی کی ہم و دا آخرت پا زندگی کی ہم. آو بے انصافا خلق چی دی ظالمان و مشرکان آغوی با گمراہ کی گی، اغا با بہکاوی گی. دی آیت پبارکی بخاری و دا مسلم روایت تے نزلت فی عذاب القبر، دا آیت نازل شہد عذاب قبر پبارکی. امام علوسی روح المعانی دیار لسم جز صفحہ نمبر 217 کی لکھی، آوئی چی قبر کے سوال و جواب کی بدا خلق گبراوی گی. ویذل اللہ الظالمین نا مراد دے گوئی چی قبر کے چکر اللہ سوال و جواب تے نہ کئی نو چی دا شرک کڑے وی، ظلمی کڑے وی، نا انصافی و گناہونے کڑی دے با گبراو شی، جواب بنشی ورکولے. امام قرطبی نام جو صفحہ نمبر 364 کی لکھی، عن حجتهم فی قبورهم کما ظلوا فی الدنیا بکفرهم. لکہ سنگ چی دنیا کی دوی پا کفر سرا گمراو، دغا سے با قبرونو کی دوی دا دلیل نا گمراہ شی، جواب بسئی نورسی. بہرحال سورہ انعام 93، ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، سورہ انفال 50 نمبر، سورہ محمد 27 نمبر، یعنی تقریباً 11 آیتونو ہما در تو خودر. دین علاوہ ہمشتا احادیثو کے بشمار احادیث تی، دا عقائدو کتابونو فرمائلی دی چی عذاب قبر پا بارک احادیث متواتر دی. متواتر دی مضبوط روایت تو دمرا گن روایت تی چی دو قرآن عمرہ درجائی. مثلا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدت الطحاویہ کی صفحہ نمبر 329 اور بلا نسخہ کی صفحہ 400 کی لکھی، وقد تواترت الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثبوت عذاب القبر و نعیمہ. وہی چی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عذاب قبر اور راحت دا قبر پبارکی متواتر دی بے شمار. علامہ مرتضی زبیدی کتاب دی کرے للقت اللہ المتناصرہ فی الاحادیث المتواترہ رقم 63. علامہ سیوطی قطف الازہار المتناصرہ فی الاخبار المتواترہ رقم 109. اگوی دی کی بحث کرے چی دا عذاب قبر روایت چی دا متواتر دی. نو قرآن نا و عذاب قبر نا، قرآن نا اور احادیث متواتر نا چی سوک انکار کئی امت ورطا گمراہ ہوئی. دیزے پورے منگ اولا مسئلہ بیان کرا چی دا پورا اہل سنت والجماعت پا دے باندے اتفاق تے چی عذاب دا قبر حق دے، خو مطلق عذاب قبر. ووس مخ کی دا خبرہ چی عذاب قبر کم زے کی دے، دے کندے کی دے، کا برزخ کی دے، او برزخ کم زے دے. برزخ دا قبر یو شے دے او که جدا جدا دی. دا عذاب صرف روح تا دے او کنا صرف بدن تا دے، او بیا دا عذاب دے بدن تا دے کنا بل بدن اللہ ورکی چاگی تا جسد مثالی وائی. نوز دے کے دا اہل سنت والجماعت شدید اختلاف تے. خدا اختلاف دا اہل سنت والجماعت تے. اہل سنت نا خارج پا دی کے چوک نشتا. اہل سنت نا صرف اگا سڑے خارج دے چی اگا عذاب قبر اڑو منینا چی اوئی چی عذاب قبر سوال و جواب راحت دا قبر دا سرشتا دینا. مرگ نا بعد قیامت نا مخی نا ثواب شتا نا عذاب شتا نا راحت شتا
نه تکلیف شته، نو هغه سړی به د عذاب قبر نه منکر وي، هغه به د اهل سنت نه خارج وي. نور چې څوک د دې قایل وي چې عذاب قبر شته، نو که هغه بیا مخته هر څنګه بیان کوي، کوي چې دې قبر کې دی او کوي چې نه دې کې نشته، هغه د اهل سنت نه خارج نه دی. نو په دې کې تقریبا 4 غټې ډلې دي. 4 دا 4 غټې ډلې صرف دې دپاره زه بیانوم چې دا بې شرمه مولیان، دا بې حیا مولیان، دا د چندو د پیسو پسې مست مولیان، دا د قرآن نه لرې تښتېدونکي مولیان، دا د قرآن په ځای باندې نورو کتابونو ته د درجو ورکولو والا مولیان چې د عوامو کې کم پټ اچي، د دوی په منځ کې اختلاف اچي، دوی په منځ کې جنگونه جوړي او حق پرستو خلکو باندې فتوی لګي. څوک هم چې حق خبره وکړي دا عذاب قبر نه مني، کله وایي چې دا دعا نه مني، کله وایي چې دا اولیاء نه مني. و د خدای بندګان ولې داسې ظلم کوئ؟ دا عوام خو تاسو له پیسې درکوي، چندې درکوي، دې عوامو ذهنونو ته ګډې وډې خبرې ولې ورچوئ؟ دوی ته داسې ووایه چې څوک عذاب قبر منی، دا ټول امت چې څوک مسلمان دی عذاب قبر نه څوک پکې منکر نشته. او که څوک مطلق د عذاب قبر نه منکر شي چې مرګ نه بعد د سره څه تکلیف شته دی نه د قیامت نه مخکې، نو هغه صرف اهل سنت نه خارج کیږي. کافر هغه هم بعضې خلکو نه دي ویلي، لکه اوس مې ته شیخ سلیم الله خان صاحب حواله وښودله چې هغه فرق اسلامیو کې خوارج و معتزله شمار کړي، داسې ټولو علماو شمار کړي. اوس د هغه بې شرمه او بې ادبه مولیانو دپاره صرف دا بیانوم چې د عوام د دوی د چنګل نه خلاص شي او د عوامو سره کم ظلم چې کوي د عوامو ته پته ولګي چې دا خو موږ سره مولیانو دوکه کړې ده. ځکه چې مسلمان ګڼل، حق پرست ګڼل دا په موږ فرض دي. حق پرست ته که موږ بېدینه ووایو، اهل سنت نه خارج مې ورته ووایو، کافر مې ورته ووایو، په دې خو موږ کافر کېږو. نو دا عوام د کفر نه بچ کولو دپاره، عوام د ګمراهۍ نه بچ کولو دپاره زه دا خواري کوم، کني مولیانو دپاره نه کوم. مولا سړی چې یو ځل ګمراه شي هغه به صرف قبر کې سیخیږي، جهنم کې به ټیکیږي، دلته یې نه شي ټیکولی، دلته که الله ټیکي جدا خبره. نو د کیفیت مسله چې عذاب قبر شته، خو دا عذاب قبر کم ځای کې دی، کم بدن ته دی، روح ته دی او که بدن ته دی، برزخ کې دی او که قبر کې دی. قبر او برزخ جدا دی او که یو شی دی او کم شی دی، برزخ څه شی دی، قبر څه شی دی. دې کې د اهل سنت والجماعت شدید اختلاف دی، خو دی ټول په اهل سنت کې داخل، خارج ته یوم نه دی، یعنی کافر خو خود نه دي چې اهل سنت کې هم دي. حوالې ګوره انشاءالله. اول گروه د هغو مسلمانانو اکابرینو علماو دی چې هغوی متوقفین ګڼلی کېږي. متوقف هغه چاته وایي چې هغه وایي چې عذاب قبر حق دی او دا کیفیت یې د سره څه ضروري نه دی او نه معلوم دی. هغه وایي چې دې خبرې سره زموږ د سره تعلق نشته چې دا عذاب کم ځای کې دی، روح ته دی او که بدن ته دی، دواړو ته دی او که یو ته دی، دلته دی، دې خبرو سره زموږ څه تعلق نشته. نه دا په عقیده کې داخله ده، نه دا څه ضروري ده، نه په دې باندې ایمان راوړل ضروري دي، نه په دې تفصیل څوک مسلمانېږي او نه پې کافر کېږي. اوله ډله دا ده. اوس د دې ډلې په باره کې عبارتونه واورئ، حوالې واورئ چې دې ډلې ته خلکو مسلمان ویلي دي که نه، اهل سنت یې ورته ویلي دي که نه. عقیده یې څه ده؟ چې صرف عذاب قبر موږ منو، مخکې تفصیل باندې ایمان لرل اړو ضروري نه ګڼو. سترګې غړوه. ماخذ نمبر 1 امام ابن ابي العز الحنفي شرح عقیدة الطحاویہ د امام ابو حنیفه د مسلک ټولونه اعلی کتاب دی د عقیده. آغا په شرح عقیدة الطحاویہ صفحه نمبر 329 او په بله نسخه کې صفحه نمبر 400 کې لیکي وقد تواترت الاخبار عن رسول